د پکتیکا ولایت په مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د چهارشنبې په شپه د درنو ورښتونو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. په یادو زیانونو کې په زیاته اندازه د کورونو نړېدلو ترڅنګ کرنیزې ځمکې، مالدارۍ او وسایط هم له منځه تللي دي. یادو درنو ورښتونو تر ټولو زیات مالي زیانونه د دغه ولایت د مرکز شرنې د سرې کلا په سیمه کې خلکو ته اړولي دي. د سیمې خلک وایي چې د چهارشنبې د شپې راوتلو سیلابونو یې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې، د مڼو، بادامو او بېلابېلو میوو باغونه، مالداري او د استوګنې زیات شمېر کورونه زیانمن کړي دي. دغه کور کې دومره زیان اوښتی دی چې ټول کور یې نه مابینه تللی دی. یو 3 ټیکټره، یو موټر، یو 2 موټرسایکلې، 10 پسونه تر هغه لاندې دي، ترکتولې دلته اوس هم لاندې دي. د سرې کلا یو بل اوسېدونکی چې کور یې نړېدلی او په پراخه کچه ورته مالي زیانونه اوښتي وایي چې یوازې ځان او کورنۍ یې ژغورلي او نور یې د کور ټول شته له لاسه ورکړي دي. 2 مې ټیکټر تر خاورو لاندې دي، 2 ترېشل تر خاورو لاندې دي، او 7 مې مږان تر خاورو لاندې دي، 1100 منه غله وه دا یې تر خاورو لاندې کړه، ټوله یوړه، یو شی هم نه دي پاته. سره تېر څه په متر مربع باندې در حساب کړم 400 متره دیوال مې له مابینه تللی ده، 10 خونې دي، 10 خونې ټولې کېنستې دي، یوه هم دې اوسېدا وړ نه ده. تاسې په خپله شاید حال ورسې کیمره ورلئ، په خپله تاسې په خپله باندې وګورئ. یو بل قومي مشر بیا له اسلامي امارت او مؤسساتو د عاجلو مرستو او د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. یعنې په کم کې چې دا موږ مړه ډېر نه یو ګرځېدلي، تر 100 میلیونه افغانۍ زیات تاوان رسېدلی. ځکه تاسې دورې سروې وکړئ، د دولت یې وکړي، خلک دې وکړي چې مطلب تیار فاصل وسپاره باغونه مړه ختم شوي دي، بانجان ختم شوي دي، د خلکو په دغو باندې په میلیونه افغانۍ مصرف راغلی ده، هغه له خاورو سره خمیر شوي دي. دغه ساحه خو تاسې وینئ چې ټیکټرې، موټرې، مالونه، دا د الله پاک یو لوی فضل و چې سر زیان یې نه درلود. که نه و دا کور باید ټول باید ختم وای. نوموړی په دغو کورونو او کرنیزو ځمکو د سیلابي اوبو د ورتګ لوی لاملونه په سیمه کې د شرنې زرمت پر سړک د نوي جوړ شوي پل کموالی او د عامو خلکو له لوري د سیلابي اوبو د تګ پر مسیرونو د نویو آبادیو او کښتونو کول په ګوته کوي. موږ دا پل هم اغوز غواړو چې شپه وخلې ورکړي، پاس دیوالونه هم غواړو. اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې موږ پورته هم ډېر خساره رسېږي، ورېځ باید پاخه دیوالونه راته ووایي. یعنې که له پاسه راوکشل شي 90 متره ده، 80 متره ده، 70 متره ده، په لاندې کې 3 متره پاته ده. دا موږ په ساده فکر باید یو سوچ ورته وکړو چې په 3 متره اوبو باندې 90 متره اوبو ورپرېږدي، آیا دا د تېرېدلو امکان نه لري؟ دوی په راتلونکي کې د دې ته ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یاد پل او سیلابي اوبو د مسیرونو د پراخولو او اوږد در په سیمه کې د یو بند جوړولو غوښتنه کوي. غوښتنه هم دغه ده چې وروره دغه دې سړک خو دې ازاد دي کې وروره جانانه، دا سړک دې وروره بېرته سم کړي وروره جانانه. یو دغه حال خو نه ده وروره جانانه، یوه ورځ خو نه ده، 2 ورځې ټول ژوند زندګي مې په دغه ځای باندې ده. 50 کاله د ما عمر ده، 50 کاله کې ولاکه دې ځکه ته اوبه راغلي. شاید حال دغه د ما د قوم سیاران دغه دې ټول ولاړ دي، له ټولو چې تاسو په خپله پوښتنه وکړئ ولاکه دلته اوبه راخته دي چې دا سړک دی ته راتس کړو وروره جانانه، دا اوبه دا درایل. دا پاس یوه کاسه لري د بند تړلو، یعنې له دولت چې د موږ دغه اولین غوښتنه دا ده چې بند وتړي. که بند وتړي، د خولې مسله هم کې حل سوه، د اوږدر مسله هم حل سوه، د تنګوالي مسله هم حل سوه. دا ټولې مسلې په شیش کې حل کېږي، په بند کې حل کېږي. د پکتیکا ولایت چارواکي بیا وایي چې یادې سیمې ته یې د سروې ټیمونه لیږلي تر څو په دقیق ډول اوښتي زیانونه معلوم او ورسره مرسته وکړي. موږ یوازې فعلا خپله سروې ترسره کړې ده. موږ لومړی کوشش کوو هغه سیمې ته لاړ سو، ساحه ووینو نږدې نه، زموږ ټیم لاړ سي هلته بررسي ترسره کړي، سروې ترسره کړي او دقیق ارقام او دقیق معلومات راټول کړي او بیا هغه د دقیقو معلوماتو په اساس باندې د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست څه چې لازم بولي او د ځان لپاره کوم فعالیت دوی ته راجع کېږي یا مسؤل ګڼل کېږي، هغه لازم اقدامات بیا ترسره کېږي. د یادولو وړ ده چې د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د تېرې شپې شدیدو ورښتونو خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي، خو د سر زیان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې راتلونکې اونۍ هم د پکتیکا په شمول د هیواد په ځینو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی.